سلامونه کې هیله درنو دوستانو پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خبرونه کې هر کله کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خبرونه لمن سره تر پای وګورئ درنو دوستانو نن په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولای شو خپل د جیمیل پاسورډ تغییر کو یعنی موږ یو برېښنالیک جوړ کړی وي او غواړو د هغه پاسورډ ته تغییر ورکو نو راځو تر هر څه لومړی خپل براوزر اوپن کوو په براوزر کې gmail.com اوپن کوو د gmail.com د اوپن کېدو سره موږ راځو دلته خپل آی ډي اوپن کوو sign in different use another account او دلته زه اوس خپل آی ډي ورکوم next باندې کلیک کوم دلته یو حرف پاتې دی next خپل ایمیل ادرس مې ولیکه اوس راځم خپل پاسورډ ورکوم درنو دوستانو تاسو ګورئ چې زموږ ایمیل ادرس اوپن شو له دې نه وروسته راځو په دغه سیټینګ باندې کلیک کوو په سیټینګ کې دویم ځلي په سیټینګ کلیک کوم له دې نه وروسته راځو په اکاونټس باندې کلیک کوو او په دې کې چینج پاسورډ کله چې موږ تاسو په چینج پاسورډ باندې کلیک وکړو نو زمونږ اوسنی پاسورډ چې برحاله دی هغه موږ نه غواړي هغه دلته داخلو او نیکسټ وو د نیکسټ په کولو سره دلته اوس موږ نه نوی پاسورډ غواړي نو نوی پاسورډ ورکوم یو ځل بیا تکراروم له دې نه وروسته چینج پاسورډ باندې کلیک کوم your password was changed زمونږ پاسورډ چینج شو کولی شو له دې نه وروسته له هغه نه استفاده وکړو درنو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه که چېرته زموږ د خپرونې په اړه کومه نیوکه انتقاد یا غوښتنه او وړاندیز لرئ نو کولی شئ موږ سره د کمنټ له لارې شریک کړئ او که چېرته غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو پښتو کمپیوټري زده کړو چینل ته راشئ او هغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او د زنګ اپشن ورسره انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي تر هغې چې له یو بلې خپرونې سره ستاسې په حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مسپارم خدای پامان